أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة أولنی سپاره ده او 44 نمبر آیت ته. الله سبحانه وتعالى فرمای اتأمرون الناس بالبر، آیتا زو حکم کوي خلکو ته د نیکۍ، وتنسون انفسکم او هیر کړیم د خپل ځانونه، وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو لولئ کتاب، افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ. واستعینوا مدد غواړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر سره برداشت سره، والصلاة او په مانځه سره، وانها لکبیرة او بشک دا لوی کار دی ګران کار دی، الا علی الخاشعين مگر د هغه چا د پاره نه چې کوم خلک عاجزي کوونکي دي او د الله نه یریدونکي دي. دا څوک دي؟ الذین دا هغه کسان دي یظنون چې هغوی یقین ساتي انهم ملاقو ربهم چې بېشکه دوی به ملاقات کوي مخامخ کېږي به د خپل رب سره، وانهم الیه راجعون او بېشکه دوی هغه طرف ته واپس کېدونکي دي. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل او د یعقوب علیہ السلام اولاده، اذکروا یاد کې نعمتی التي زما اغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړي و په تاسو باندې، وانی فضلتکم او ما غوروالي درکړی تاسو ته علی العالمین په هغه وخت کې په ټول عالمونو باندې. واتقوا ځان اوساته او یریږئ یوما د هغه ورځ نه لا تجزي نفس چې فایده به نه ورسوي یو کس عن نفس شیئا بل کس ته د څه شي، ولا يقبل منها شفاعة او نه به قبلولی کېږي د هغوی نه څه سفارش چې تر څو ورته الله اجازت نه وي ورکړی، ولا يؤخذ منها عدل او نه به اخیستل کېږي د هغوی نه څه بدله څه معاوضه، ولا هم ينصرون او نه به د دوی مدد کولی کېږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کې وخت چې کله موږ تاسو ته نجات درکړو بچم کړلی تاسو چا نوم بچ کړی من آل فرعون د آل فرعون، یسومونکم چې در رسولو به تاسو ته سوء العذاب بد عذاب ناکار عذاب، یذبحون ابناکم چې حلالول به ستاسو بچي الکانو، ویستحیون نساءکم او جنده به پرېښودل ستاسو زنانه، وفي ذلکم او په دې واقعاتو کې او په دې خبره کې بلاء من ربکم لوی ازمیښت ستاسو د رب د طرف نه عظیم لوی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کې وخت چې کله موږ اوښلولو په تاسو باندې سمندر، یعنی تاسو لپاره مې سمندر اوښلولو لاره پکې جوړه شوله، نو فانجیناکم پس تاسو ما بچ کړئ، واغرقنا آل فرعون او غرقم کو فرعون او آل فرعون، وانتم تنظرون او تاسو ورته کتلو. صدق الله مولانا العظیم.